ماشاءالله تا ته کوم طالب ویلی دی تا ته یې ویلی دی زه تاله ناموس چې خدای نکرده ویډیو کوم 15,000 وارې د ولسوالان درپسې راغلي وای دا د دې خور عکسونه یې دا د دې مور دي ما ته یې کوم ولسوال درپسې راغلی رسمي طالب مهرباني وکړه شاهین د رسمي طالب نوم دی الله دې کې خو د تعلیم دغه نه ده راغلی اقرا مطلب باندې کې چې تعلیم وکړه او علم په هر مسلمان باندې فرض دی. ګوره طالب جان ته مهرباني وکړه ورسه دې کتاب ولوله څه ولوله اقرا ولوله پنج کتاب مه کوه ګوره پنج کتاب نظم کتاب په منصوره ته په دې کې غلط یې وروره ماشاءالله زما نړۍ د ټکنالوژي جنګ ده نړۍ د وسایلو جنګ ده نړۍ کې دا کوم چې لګیا دا خبرې غلطې دي دا چېرته بیرون وخت تېر کړی ته دا دنیا وګوره هغه خبره نه ده ماشاءالله زه بلې خبرې ته راپورته سم صحیح ده ماشاءالله تا ته کوم طالب ویلی دی تا ته یې ویلی دی زه یې تاله ناموس چې خدای نکرده ویډیو کوم 15,000 وارې د ولسوالان درپسې راغلي وای دا د دې خور عکسونه یې دا د دې مور دي ما ته یې کوم ولسوال درپسې راغلی رسمي طالب مهرباني وکړه شاهین د رسمي طالب ده پیدا محمد تاجک د رسمي طالب ده جنرال مبین پیدا محمد تاجک چا ویل یو سفاراتو کې کار کوي یو منټ صبر وکړه ابو منصور زه قسم درته وخم سید مبین ماته ویلي چې زه تا ته ډي جي آی کې کار کوي ډي جي آی کې کار کوي پیدا محمد هغې په سوشل میډیا کې په ټیک ټاک کې نورو ځایونو کې خلک ټارګېټ کوي ورلوی چې زه به ستا د ناموس ویډیوګانې راوښیم که ته دلته په طالبانو پسې خبرې وکړې ماشاءالله زه به یوه خبره بیا بله درته وکړم د یوه دانه مبارز دي مثلا دا د جمهوریت مبارزین چې دي د یوه مبارز یې تر اوسه پورې دی کار چا که طالبانو او زه درته وایم د علي کوزی پیژنې کاناډا کې چې دی د هغې پلار یې نه و بوتلی طالبانو پلار یې تر بوت دا ټولې بلکل دا حقیقت دا دروغ دي ولس کشر په نامه باندې به وي انشاءالله د هغې پلار یې چې بوتلی و بیا ابو منصوره زه به تا ته وایم غوږ مه ټولېږه دغه یو شال یوه میاشت مخکې اسیب ته دغه جنرال مبین دلته چغې نه ویلې دا ویډیوګانې ته پورته یې ښځې دي سره داسې دي دا څوک دا خو طالب د بل څه خو نه ده جنرال مبین بیخي نه ده اوس طالب اوس خو بیخي هغه د خوا د امارت یاتره سره راځي بیا ولې امارت په خلکو بیخي د امارت هغسې اوس زه تا ته وایم یو تاجک ته وایي ما ته د هغه کور را پاتې دي هغه کمیسونه کې پاتې دي پلټنکۍ ښځې تاجک خو ښځه غي مې د ماشاءالله ته یې ویلي په دغو خبرو باندې څو وارې بندي سوی ده که نه ده بندي منصور هغه بله قضاوت نه کوي بچه شه هغه د پاکستان په ضد باندې عیسی په ضد باندې خبرې وکړي زما خبرې ته غوږ پټو مسلو کې به نصر غیږو طالب جانه په پټو مسلو کې نه ګوره چې ولس پوه شي ولې به تر څو به د عیسی او د ډي جي آی خبرې پټې ساتو ولې پټې ساتو ګوره ته پرېږده ماشاءالله زه په کته یوه خبره تا ته کوم صحیح ده د ما او تا مشکل ده ته پاکستانیان مه راخېځوه ته پاکستان پرېږده دا ایسته قسم ده که د ما او تا دوست دا کابل کې د تا ولې وظیفه ورکړل چې پاکستان نه ده په کابل کې په کابل کې اوس درته ثبوت که ودرېږه ابو منصوره دلته به شرم سره ګورې چې ما دې قسم وایي زه درته چې ما ته مرشدي نه یې چې امارت کې به مې په کیسه کې نه جمهوریت چې ما دا سړی په کابل کې لیدلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د دې روزي په سر زه تا ته قرآن خورم ته یې ولې نه منې وامه خدای دې اوس کمره خلاصه کړي دی په رښتیا په کابل کې ده زه اوس پاکستان کې یم باجوړ کې ښه نو بیا زمونږ خو اختر دی زه تللی یم زما فیملي دلته ده زه کابل کې د پاسپورټ ریاست کې ما کار کړی د حمید کرزي ایرپورټ کې مې کار کړی پاسپورټ رئیس څوک د عمومي رئیس څوک دی د پاسپورټ اوس تا پاسپورټ ریاست کې کار کړی پاسپورټ ریاست کې ما کار کړی دی کومه شعبه کې دې کار کړی کوم ځای کې دې کار کړی کومه شعبه کې تا په کومه شعبه کې کار کړی مونږ د ویزټ کینسل د هغې سره مونږ کار کړی ماشاءالله هوښیار سړی یې ولې دی چې ته هوښیار سړی یې زه قسم خدای باز وخت هوښیار نه دا وایي اوه سړی دا جمهوریتي ده چې شي جمهوریتي ده دا بل څه ورکار دی تاسو خو درانه یم امارتي بالا هغه هم نن جمهوریتي راووت تاسو ټولو
تاسو د منځ ستاسو هغه میوند نیمه نظام هم جاسوس ده او میوند چې دی هغه میوند زه درته وایم هغه د امریکایانو ترجمان هغه شی زه تا پېژنم رحماني به زه دا کې پېژنم رحماني تا پېژنم داعش په تورې ونیولې راوتښتېدې اوس هغه پاته شپږ میاشتې ولې مخکې راتلې د طالبانو په نظام کې شپږ میاشتې ولې مخکې اروپا ته راوتښتېدې رحماني دا خبره قضاوت راکولی که دا بغلان یې خو د داعش په تورې ونیولې راوتښتېدې ته که هغه ته وایه ول د ځان ته وایه ولې راوتښتېدې ښه درته وایم که ابو منصور ځان د شپږ میاشتې مخکې اروپا ته راغلی د میوند وګورئ هغې ریزلټ وګورئ هغه په کوټه کې مخکې پاتې کېدو د امریکایانو ترجمانو ستاسو اوس هغه ستاسو دپاره کمپین کوي او ستاسو اماراتیان هلته ټول ورته سلوټ کوي ستاسو طالب جانه موږ ګوره د طالبانو غېږ هر چاته خلاصه ده که پخوا ترجمان و که امریکایي و که هر څوک و اوس راسي افغانستان مطلق افغانۍ وي صحیح ده هېڅ مشکل نشته دا مشال ده اوس راسي افغانستان ته هېڅ مشکل نشته مشال بیا تاسو خو معاملهګر شوئ که نه تاسو خو بیا معاملې کوئ که نه مشال یو منټ صبر که بیا خو شمس پکتیاوال ته تا کانو ډېر لغه وکانه شمس پکتیاوال ته ښه پېژنې هغه افغانستان ته اوس راځي نه زه ابو منصوره دا بیا تاسو تاسو وایئ چې هغه شی خو ډاکټر نجیب هم و ډاکټر نجیب هم و دار ته وخوت خو سر